هغه دا اوس پرې وګورو چې څنګه شوه بل شو هغه را روان دی. څه چې وکړل لیونی کېږي درب درب یې جوړ څه نه راواستوه ژر څه ودرېږه غږ مه لره خلک به څه وایي لوتک کښېنه قرار ته ده چیش دی خو عکسونه راواستوه زکات پر زکات باندې نری مه وایه عکسونه راواستوه بر بینې ویډیو کې مې وکړل دی کوم ښایسته عکس دی ویډیو ته پورته کړو خو ودرېږه پلان د ایفون برق ور خلاص کړئ په عکسو نیولو باندې په ویډیو جوړولو باندې اوس مې دا یې دلته راواړو پلا خو ودرېږه چې زه خو یې وګورم چې کوم سم دی کوم خراب دی سپي دغه سم ایډیټ کړه ما ډېر فرمایشات یې نه دي ما چې زما د ایډیټ کړه اول د بس ما د ایډیټ کې بیا به ستا د ایډیټ نیت ته پورته کوم ما بیخي په دې وخت زه یو ځای ته استوم اول زما د ایډیټ کې ما په دې وخت نه چې پورته کړی دا چې مونږ نه کوو زه استوم زما د ضروري دی زه یو خواته استوم ما به سم شامه واسطه ته زما د ایډیټ کې زه اول پورته زما کوم د ایډیټ کې بلې بیا ستا د ستا د ماشام کېږي زه یو خواته استوم زه اوس پورته کوم چې معنا دا دی موږ دې داسې ځای کې ته دې ایډیټ یو څه قرار یو څه ارام کښېنئ دا دغه مه کوئ دا لیونیان مه کېږئ پلا خو مو څوک بیایي نه په موټر کې په میله باندې یو ځای ته بیا چې رامولو بیا ورور عکسونه هم درڅه واخلو بیا نو نارې وایي دلته به دا خلک به څه وایي نارې خو مه وایي خو زه دا دې ګورم چې کوم یو سم دی کوم یو خراب دی بلا خو داسې ولاړ یا بل بیا داسې ولاړ لکه تاسو چې بیخي ورورکه جانه کروړپتیان یاست دا څه معنا چیش پیغور نه نو یاست خو دغه څه پرولې کې داسې خبرې نه یو پیغور د بل احسان هم راباندې ستا خبره نه ده نو خو تاسو دغه شان یاست هله زما عکس راکړه زه یو ځای استوم هله زما عکس راکړه زه ایډیټور پورته کوم خو صبر خو وکړئ خو چې دا خبره وایم ما ایفون پیدا کړ دی راځه عکسونه اخلو هم خو سید ده راپورته مې کړل په موټر کې څوک ونه بیایي ما ورورکه جانه په موټر کې راوستلس عکسونه مې درڅه ونیوله چای ستا دی د بل سړي چای مه خوره عکسونه مې درڅه ونیوله هغه ټلیفون برق مو خلاص کړئ اوس مې دا دې دلته راړولي بیا موده چې زه وګورم چې کوم یو سم دی کوم یو خراب دی داسې مې ولاړ یاست دا اوس خو ولاړ دا ایفون پیدا کوم که نه پیدا کوم نو چیش به وکړې بیا به ګورو دا دغه مه کوه دغه شی دا بخیلتوب څه خپله که یو عکس اخیستی دی هغه هم وجود چې ځانه باندې کړی دا ګوره ستا مخ وګوره ایفون وګوره د ده رنګ ته وګوره تنې ته دې وګوره ایفون وګوره شا مخ و ایفون سره وایي نو بیا دغه مه کوه پیغور چاته مه ورکوه هم پیغور لکه ښځه چاته ګډ دی پیغور مور دا د پیغور خبرې ربلا مه کوه نو کله چې څوک په موټر کې بیایي په میله باندې 500 واره چې ما ته زنګ راولي دي زنګونه ما در سره بوزه خوله دغه ما در سره بوزه دا بل نه وینې دا دغه رقم شی دی هر ورځ د ده زنګونه دي نن به نه یې پارېږه چې بومي سي نن به نه یې پارېږه چې بومي سي چې را مې وستلس نو قرار ارام کښېنئ چې ما څه درته ویله بس عمل یې کوئ ورورکه جانه دا معنا نه لري چې دغه لا زه پر تاسو باندې حق لرم چې ولاړ شو د دې خوا چې زما د کور مخ ته د موټر پر پاکونه دغه چیش ورته وایي د پښو خپدانونه دغه لا پاک کړئ په موټر سټان لا پاک کړئ نو ولې مې ناکې احساسات چې کوئ بره وایي ولې پیغور نه دا فالتو خبرې په درد نه وایي خوند نه در سره کوي ریحانه قرار کښېنه یاره یوه خبره مې درته وکړه دغه باید در باندې ولګېدله یاره څونه یو سپېره خوله دې د خو قرار ارام کښېنه چې پر ځان باندې د پیغور نه مه میږدې پر ځان باندې یو کمزوري نه مه میږدې نو کمزوري سړی خو نو ولې مناکې در خوله خبرې باسې ته ما ته دغسې ورځ راوښیه چې یا یو ورځ چې تا یو خرابات کړی دی یا تا یو ورځ یو پر کوټه باندې یو مېلمه انډیوال کښېنولی دي ته ما ته ووایه هر وخته بېکاره یې هر وخته په روزانو کې هر وخته ستړی ټکور یې د دا بل سره میټو دا ګوره د اوس ماته ګډ دی عکس راواستو زه یو چاته استوم ته خپل عکس یو چاته استی دا مور استو د عکس ناکي په ناکي د خو طبیعت مور خرابو یاره ریحانه دی بیخي احسانونه راباندې کوي یو وخت به ما تا ته هم خدای راکړي بس خو نه ایفون موټر پیدا کړی وایم تاسو خو ما ته موټر ایفون نه دی راکړی موږ ته خدای نه دی راکړی چې خدای راکړي خو موږ 2 لاکه داسې پیغور تا ته درکړو چې پر ایفون دې عکس راسه واخیستې موټر کې راسره وګورې دا پیسې دې درکړې داسې وکړه ډېرې ناکې اوږدې ولنډې مه سره کوئ ما ته سسته دواړو درک را معلوم دی بس دغه نه زما کورودانۍ وایاست چې په موټر کې مې کښېنولي یاست د 18 لکو روپۍ په موټر کې مې کښېنولي یاست ما کورودانۍ نه دی ویلي ما تا ته وویل چې تا داسې نزباني وکړله نه دا ما پسې زنګونه را روان دي ګوړی صبر وکړه الو و بس زم درځم دلته نور 2 میټوګانو سره راغلی وم یو لا د داخل نه جنډیواله
دا یو دغه دی احمد زیاد دی دا بل ریحان دی بیخي کمزوري خلک دي د دوی سره هم زه ناست یم اوس درځم بلا نه چاته وایه یار داسې خبره وایي دوی مې نه راپورته کوله ته به مې راوستلی وای زه درځم درته دغه له نامې دی ورورکه جانه یو د خرابات خانه خو لري څه چې جوړ شول پیسې لرو کار لري موږ څه خو زه د عکسونه پلا ګرده ډیلیټ کړم تا پخوا چیش درلودل زه یې پلا د عکسونه ګرده ډیلیټ کړم تا ته وایي تا پخوا چیش درلودل چیش درلودله پرېږده باسې وشکو دا عکسونه ګرده فرمټ شول نه غواړې ستاسې ودرېږه وروره در وځو الله ورورکه جانه بل وخت چې نه زنګ راووی نه زما په موټر کې ولاړ وناکسي بل وخت تو کر سره بس معنا د جیب پرې کیسه دا وایي معنا که در جیب بوله کې درشي بوله زسته پتند رامي وسلاس کا یا دا کورودانه مې نواز کله کیر سره کښینو زو ولاړېږو هغه ولسی چې د سره تللم تام له سي نه درلودي ورورکه جانه د لسی خبرې اروار مکو په دا ټلیفون به موږ پر د مخ وشتله خپل حیثیت و پیژنه روزانه کار ما ور پیدا کړی دا ته روزانه مې ودروي روزانه باندې ما ودروي بیکار او چې ور روپیا نسو پیدا کولای ته خپل دغه شی ما سره بلا انده کار مله ته ګډه ززم بلا پر شي چې زید د عمومي سړک دی ورکه جانه چې سکه زید رښه کې دی تیر سره دیوالي دا وخت څنګه روانه وي ما شو اوس په یو څه خرابات خانه پیدا کړی شباله سخت لازم بالا نو زنو چې راوړو د انداز پیسې راوړو از ما د انداز نوم راک چې شي نه انداز سویرو چې ویولې ډوډۍ چې د انداز ما او دور کوي په موټر کې کتا په ودی په ورکه زه بیا نیمه راخیسي دا هغه څلور کوک راکې انډوالي کې دا کمزوري خبرې نو د موټر ته چې ما دوه راچول هغه پیسې مې راوړو فقط ځای ته متابع نو چې موږ څه واجب تاسو زه ویزا ته کوم ته تاسو ویزا کوم مکه ونه غره خاطر شې نو پیسې راوړو انداز راوړو تا دغه ته ودرول موږ نه درته وایل دغه دی انډوالي کې دا کښنی خبرې راځي نه کېږي انډوالي کې خو راځي خو ته موږ دې ځته چې خبر راځي تا دغه غټ خبر پکې راوستلې خلک به څه وایي روزانه پیغور جام د تور کم ما ته راکې په دغه روزانه په پیسو دا د انداز درکو تا نه جوړې دې په نن سبا ستا او خود ستا تا دا چې خود کمزوري خبره وکړه چې موږ دغه ته مجبور دغه دی دا خو نو خامخا موږ هم درته ویلای سپای نه مې درته ویل انډوال مې در نه مې دا بد مې نه و د باندې پیرزو اوس نه وي موږ تاسو باندې خاطر شې دې زه په خپل کې ور وړم دغه دی دغه عکسونه په دغه کې ستا په آیفون کې ستا اوس هغه کې چارج نشته بیرته به راوړم شبې د ریډیټ کما په ډاکومنټ کې به دروازه یا انداز راوړو بلا خیر خیرت بلا خپل لار نه غواړم وست دې یټ کړل او بیرته ته د آیفون سره استه دغه دی انداز په خاطر بیرته را جوړه و ور په دیوالي کې د انسانانو نمبر باندې اچوي سره استدغه نه دی ما ویل نو ما سره به شوخان کوي تاسو به ویل سره خوان نه کوي نو تا دغه ته مجبور کړو موږ نه درته وایل سترګې مجاهد او چې سپکته سم د په ما کې کم څه نه پرې شوله دغه دی دا مکوي د عکسونه پس په ما ورسېدل چې عکسونه په تا ورسېدل و اوس چې ډوډۍ وکړه پیسې مو ورسوه پیسې خو نه سره په حال د بانک سم نه راځي دونه غټ خبرې څنګه کوي نو دا خو موږ ته څه پروا نه کیږي یا ورس پیسې ورکړه بلا خیر خیرت دا انداز خو بنو نستر کومه دی خو نور کوم نستر څه پیسې نستر څه پیسې نستر بوله غټ خبرې کوي دی باندې د خیر زید خیر سره جزو ورس پیسې ورکړه اوس نستر څه خو پیسې اوس تاسو باندې ټیپو تک شهر اول خپل وایي چې بلان باندې پاتې دی چې پاتې د ورته حساب ورکړه هغه بل ملګری چې څنګه تر وړاندې هغه راوغړ هغه به پیسې ورکړي دا رقم سړی دی خپل داس خبرې کوي چې موږ ورته کوو تاسو باندې پر ولګیږي ته مو دغه ته مجبور کې کنه ما تا خو نه ورته وای ته وګور څو عادي ولاړ دی په جېبو لاسونه وي پیسې نشته ورسره خود نشته ورسره نو تر څو چې دغه پیسې ورکړو و نو چې ما ته ورنه کو نو څوک او لا انوار مو دي په موږ په د پنځات بیا موږ نه کو اکشن تر ځا پیسې به ما ته ورکو انوار مو دي د پنځات بیا موږ نه کو و ما ته ته به خدای پاک راکي دا یو مغرور نه ده شه
و نو کوي موږ هم دا رقم ولکه دی احسانونه به باندې اچي اوس هلته ګوره پیسې هم نه لري زه مرکۍ د زړه سپون دی زه چې ورسم هیواد مو پر چهره مسکا خپروي